ستړي مشئ، هرکلی درته وایم د دې وخت بریکینګ نیوز دا دی چې پاکستان په هندوستان حمله وکړه. په دې خبر کې حقیقت څومره دی؟ آیا رښتیا پاکستان په هندوستان حمله کړې ده که نه یې ده کړې؟ هندوستان پروپیګنډا کوي او د دې سره سره دا هم ویل کیږي چې د پاکستان 2 جهازونه هندوستان راغورځولي دي، کریش کړي دي. په هغې کې یو F-16 هم دی او یو جی تندر 17 او دا هم وایي چې په دې کې موږ د F-16 نومي جهاز چې کوم پایلټ دی هغه موږ ژوندی نیولی دی، په هغې به چیمز کو او پاکستان ته به ثبوت پیش کوو. خو لا تر اوسه پورې ثبوتونه نه دي پیش کړي. دا ټول انفارمیشن ستاسو سره شریکوو، خو مخکې راځو دې حملې له چې د حمله د هغې میډیا په دې وخت کې په دې اړه باندې کوم قسم ریپورټس او معلومات ورکوي. هغې دا وایي چې پاکستان په هندوستان بیګا تېره شپه د ډرون حمله کړې ده په مقبوضه کشمیر سرینګر خواوشا چې کومې علاقې دي هغه یې ټارګېټ کړي دي، هغه یې په نښه کړي دي او د دې سره سره د امرتسر ښار یادوي چې په دې باندې پاکستان حمله کړې ده. د لاین اف کنټرول خواوشاته چې نږدې کومې پرتې علاقې دي وایي چې دا یې هم په نښه کړي دي، پاکستان په دې حمله کړې ده. دا د هغې دعوه ده. خو زموږ د ایر ډیفینس سیسټم چې کوم و نو لکه هغې په مکمل ډول باندې د پاکستان دا حمله ناکاره ثابت کړه او د پاکستان دا ډرونز دا هر څه چې کوم دي دا یې بر په هوا کې انټرسپټ کړه. اوس په دې خبره کې حقیقت څومره دی؟ ګوره د هندوستان سره خو وړومبۍ خبره دا ده چې نه د هندوستان د پاوز سره او نه د پاکستان د پاوز سره داسې سیسټم شته چې کله دا ملکونه په یو بل میزایل ورولي یا ډرون اټیک کوي او دوی به بره په هوا کې هغه ټول هر څه چې کوم دي هغه به انټرسپټ کوي او بره به په هوا کې تباه کوي. داسې سیسټم اوس د اسرائیل سره شته، خو د اسرائیل ټیکنالوژي چې کومه ده هغه ځانله ټیکنالوژي ده، هغه ځانله ایډوانس خلک دي، هغومره ټیکنالوژي هغومره پاورفول نالج چې کوم دی د پاکستان د ډیفینس سیسټم سره یا د هندوستان د ډیفینس سیسټم سره نشته. نو دا خو د هندوستان وړومبي دروغ دي چې داسې هیڅ نه دي شوي. پاکستان دا حمله نه ده کړې. بله اهم خبره په دې ځای کې دا ده چې دا د هندوستان یو پروپیګنډا ده او هندوستان په دې طریقه باندې اوس د پاکستان خلاف څنګه چې د هغې میډیا د مخکې نه د پاکستان خلاف ډېر زیات دروغ وایي او د هغې خپل خلک دې ته ګودي میډیا په دې وجه وایي چې د هغې میډیا چې کومه ده هغه د هندوستان د سرکار په غیږه کې پرته وي او هغه خبرې کوي د هغې په کنټرول کې ده کوم چې د هندوستان سرکار سپیشلی بی جے پی پارټي د نریندر مودي چې کومه پارټي ده بھارتي جنتا پارټي هغه د پاکستان خلاف د مسلمانانو په خلاف تل پروپیګنډا کوي، ټول عمر دروغ وایي او خپله میډیا د دغې خرابې منفي نیریټیو بیانیې لپاره په غلط ډول استعمالوي. پاکستان په دې اړه څه وایي؟ نو پاکستان د هندوستان دغه ټول تورونه ردوي او د پاکستان د پوځ ترجمان ډي جي آی ایس پی آر جنرال احمد شریف په دې اړه وایي چې پاکستان تر اوسه پورې دا قسم څه ایفرټس نه دي کړي، څه قسم اقدام او څه قسم ګامونه یې نه دي پورته کړي، په هندوستان یې حمله نه ده کړې. دا د هندوستان تشه منفي یو نیریټیو یو بیانیه ده د پاکستان خلاف کوي او په دې وجه باندې دا په انټرنیشنل لیول باندې اوس ځان داسې ثابت کوي چې موږ صحیح یو، په موږ باندې اوس پاکستان حمله وکړه، دا یې وکړه هغه یې وکړه. بل د امرتسر دا کوم ښار چې دی دا هغه ښار دی چې دا د واګه بارډر په خوا پورې دی، نږدې دی پاکستان ته. په دې کې ټول سیکان اوسیږي، سیک کمیونټي دلته کې اوسیږي. د هندوستان کوشش دا دی دا قسم پروپیګنډا او نیریټیو چې په دې وخت کې دا شایع کوي نو په هغه ځای کې چې کوم سیکان دي دا د پاکستان خلاف راپاروي. تر دې دمه پورې د هندوستان چې څومره سیک کمیونټي ده څومره سیکان دي هغه د انډیا خلاف دي او په دې جنګ کې هم او د مخکې نه هم د هغې نیریټیو د هغې بیانیه دا ده چې د پاکستان سره ولاړ دي. نو د هغې دا کوشش دی چې سیکانو کې یو داسې غلط فهمي پیدا کړي چې هغه د پاکستان پر ضد راولاړ شي او د هندوستان سره ودرېږي. خو پاکستان د دې کلیر آنسر دا ورکړو د پاکستان د میډیا د پاکستان د آی ایس پی آر د طرف نه دا سټیټمنټ شایع شو چې پاکستان داسې هیڅ نه دي کړي او دا د هندوستان یو منفي پروپیګنډا ده او سپیشلی د دې مقصد دپاره چې هندو کوم سیک کمیونټي ده دا د پاکستان خلاف کی. البته موږ داسې څه نه دي کړ، موږ به جواب ورکوو خو په خپل وخت باندې په خپل ټایم به جواب ورکوو او چې کله موږ جواب ورکوو جوابي کاروایي موږ وکړو، جوابي حمله وکړو په هندوستان، ټولې دنیا ته به پته ولګي، حقیقت به رابرسېره شي. خو تر دې دمه
د پاکستان پوځ لا څه قسم ګام نه دی پورته کړی. دا د هندوستان ټول دروغ دي. بل د پاکستان د کومو جازونو په اړه چې هندوستان کومه دعوا لري چې موږ د پاکستان 2 جازونه راغورځولي دي، خو لا تر اوسه پورې څه پروف څه ثبوتونه دیو نه دي ښودل. که فرض که دوی د پاکستان F-16 او دغه جازونه راغورځولي، د پاکستان پایلټ یې نیولی، نو په کار دا ده چې د هغې ثبوت وښیي. په کار دا ده چې بین الاقوامي میډیا ته هم دغه ریپورټس او معلومات ورکړي چې بین الاقوامي میډیا کله دا ریپورټس کې څنګه چې پاکستان د هندوستان 15 جازونه راغورځولي دي او د هغې د 3 جازونو باقاعده دوی په خپله هم تصدیق وکړو او د بین الاقوامي میډیا چې کوم مشهورې ادارې دي هغې هم دا تصدیق وکړو چې پاکستان د هندوستان خطرناک زورور جازونه ایډوانس جازونه راپیل دا کریش کړي دي، تباه کړي دي. امریکې هم اوس د دې تصدیق وکړو. په رویټرز نومي خبري ادارې باندې دغه خبر دغه ریپورټ پروت دی، تاسو په خپله کتلی شئ. نو دا ښکاره ثبوتونه دي. په کار دا چې بیا انډیا هم داسې ثبوتونه وښایي، نو موږ به ومنو چې او د هندوستان پوځ هم زورور دی، خطرناک دی. هندوستان چې کومې دعوې لري رښتیا وایي. د پاکستان پوځ ته شکست ورکړی دی، پاکستان ته شکست ورکړی دی. موږ به ورسره هم ایز ا نیوټرل خبریال په توګه باندې به ورسره موږ هم ومنو. تر دې وخته پورې چې هغه څه وایي دا ټول دروغ دي، تشه پروپیګنډا ده. د پاکستان خلاف تشه یو منفي نیریټیو او یو منفي بیانیه پروپیګیټ کوي چې ټوله دنیا پورې خاندي. صرف پاکستان پورې نه خاندي بلکې ټوله دنیا د هغې په میډیا پورې، د هغې په جهالت پورې او د هغې په دروغو پورې خاندي. البته په دې اړه باندې اوس تاسو خپل رای، احساسات او نظریات څه کیدی شي، تاسو ضرور په کامنټ سیکشنز کې د خپلو خیالاتو احساساتو اظهار خامخا کولی شئ. تھینک یو.